خلک د یو بل نه خبرېږي، اوس هغه کنټرول کولی نشي دا خلک. نو هغه مبارزې چې وي هغه پروپاګانډو باندې کمزوري کېدې، اوسنۍ مبارزه په پروپاګانډو باندې کمزوري کېږي نه، اوسنۍ قوي ده. نو سوشل میډیا په کې ډېر غټ کردار ادا کو. اوس د علم د منطق او د عقل جګړه ده، دا د ټوپک جګړه نه ده. مننه کوم. مننه. خوشاله اوسم. زه صاحب دغه ډیجی خان صاحب ډېر وخت نه کېناستو، دی که څه پوښتنه لري یا خپل نظر شریکوي. ډیجی خان صاحب ستړی مه شي، په خیر راغلی. سلامونه باغي وروره، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسې. تا ته سلامونه. حیدر ورور ته ماته دا نومونه ټول نه ښکاري، زه چې هر لایف ته راځم د هر سړي نوم پر یاد خلم چې ټول احترام وشي، ځکه په یو ګروډ کې اوسم. حیدر ورور ته، حمزه ورور ته، افریدي ورور ته، ګیلمن عادي ته او د پښتون ورور ته سلامونه احترامات. زه به د خپله خبره رالنډه کړم په دې خاطر باندې چې دلته خلک هم ډېر دي او موږ سره حمزه ورور هم راغلی دی. اول خو حمزه ورور تا ته سلامونه. ما ورته خبرې شوې وې، خو داسې یو کال یو نیم کال مخکې هغه وخت کې په هغه وخت کې ته په لندن کې وې، نو برودونه هم بیا سره زه به کله کله درتلمه. نو کوم مخالف خبره چې تا وکړله، زه اوس پوه شوم چې واقعیت تا لاره ترېنه بېله کړې، ځکه هغوی چې اوس په کامنټونو کې دلته چکر وهي، څوک چې ځان ته ډېر انټلیکچوال به یې ویلې په هغه وخت کې او ډېر داسې ځان به یې هوښیار ګڼه. نو په دې باندې زه واقعا خوشحاله یم چې ته د افغانیت دومره دفاع کوې، د پښتونولۍ دفاع کوې او موږ دغسې خلکو ته ضرورت لرو. د خپله په دې یو هغه کې دلالي کوي چې موږ واقعا پښتون قوم یا مثال موږ ځوانان ښه لارې ته روان دي او په دې باندې زه واقعا فخر کوم. راځم خپلې پوښتنې ته. پوښتنې مې کې البته به ډېرې وي، خو خیر پروا نه لري، زه به د یوه دانه وکړم چې دلته د وخت سره په کتلو باندې. ګورې یوه خبره ده چې د آزاد ریاست خبره وشوله، ځکه دا مثال په دوه درې کانټکسټو کې ورته زر واخلم. هلته بلوچان لګیا دي خپله مبارزه کوي، هغوی موږ نه یو څو قدمه مخته دي حمزه وروره، او دا کېدای شي د هغوی مبارزه چې دا رنګ راوړي د هغوی یعنې ډېر مخته لاړ دي. سړی چې ورته ګوري هغوی یو کېدای شي موږ په اول سټیج کې یو، هغوی کېدای شي هغه چا خبره اووم اتم سټیج ته رسېدلي د لسو سټیجونو نه. نو زما خبره پوښتنه هلته ده که هغوی خپل حد هغه ته رسېږي، حق ته رسېږي، دې کې به ډومینو افیکټ ونه شي چې یعنې واضح پښتانه هم کېدای شي مجبور دي، هغه مجبورېږي که بلوچان خپل ازادۍ ته رسېږي، مجبور ده چې دلته پښتون چې بیا هوښیار اوسېږي، موږ نه بیا بله موقع لاړه نه شي، ځکه دلته نه دلته د موږ مبارزه نه ده، دلته که نور تبدیلي راځي بیا موږ هم باید هغې ته آمادګي ولرو. نو زه وایم که دا ذهنیت خلکو ته ورکول شي، لږ کېدای شي تا سره مخالف نظر وي، نو دا اجازه به راکوئ چې لږ مخالف نظر هم در سره ولرم. زه وایم چې موږ کولی شو ریاست خپله وچلوو، ځکه کله کله نه کېږي، او دا خبره په دې بنیاد در سره کوم ځکه موږ د بغیر ورور سره خو زه دلته ډېر راځم، موږ خبرې کوو د نور برودونو کې. داسې خبره ده چې د ایم پي والا ډېر مشران خلکو سره موږ څخه کېدلي وو، هغوی دغه وایي چې دغه موږ هم د ازادۍ خواته ځو، خو هغوی بېچارهګانې په دې خاطر نه شو ویلی چې هغوی وایي موږ داسې په دې خاطر نه شو ویلی موږ اتلسم ترمیم راوړه، که هغه موږ سره پښتنو منلی وای او دلته نور د نورې پروژې نه وي شروع شوې، موږ دغې خواته تلو او هغې دا هغه موږ ته راکړی، معلومات یې موږ ته راکړي چې دغه د پاکستان اداره هم په دې خبره ده، دا کوم اسټابلیشمنټ چې ده که کله پښتون دلته قوي شو د اقتصاد د نګانه تا مخکې خبره وکړه چې موږ باید اقتصاد قوي کړو او موږ د کریکولم صحیح شو یا مثال موږ نصاب هغه شو، پښتون بیرته خپل حق غواړي او هغوی په دې باندې ښه خبر نه بیرته خبره په دغې باندې راځي چې کېدای شي دښمن وخت د دې نه خبر وي چې موږ هیڅ کله نه مو سیاست ته پرېږدي، نه مو اقتصاد ته پرېږدي او نه مو مثال د پرمختګ ته پرېږدي، که ته خبره باندې پوه شوی وې. یعنې زه فکر کوم بله لاره به یې ډېره سخته وي بدون د دغې نه چې د پی ټي ایم شروع کړې ده شعور ورکول او بیا هغه که بیا بل څه ته لاس کوو هغه بیا بېله خبره ده، خو مقصد د دغه زه فکر کوم یعنې د ازادۍ نه بل هیڅ لاره نشته، نه دي پرېږدي، بل هیڅ امکانات نشته ده. د یوه خبره ده او بله خبر دلته دغه وه چې که موږ دا ما خپله یو تیوري ده، زه په د پارټۍ بازي باندې هېڅ باور نه لرم. زه هم که په دغه باندې ته بیا یو څه وخته خبرې پرې وکړې او یا مثال یو ویډیو پرې جوړه کړې چې پښتنو ته د سیاسي پارټیو ګټه ورسولې، که موږ داسې وکړو چې بېرته راشو پخواني سیستم ته چې یو جرګې سیستم یا مثال موږ یو سالار سپه سالار خوښ کړو او په هغې پسې روان شو، ځکه چې زه فکر کوم پښتون چې دا فطرتي دا رقم جوړ شوی دغه پارټۍ خو به یو به یې ګټي او به یې بایلي او دلته دا خبره دا رقم ده چې پښتون فطرن داسې ده چې دا بایله هېڅ نه مني. نو ما په نظر دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ غواړو چې راټول شو په دا رقم کولی شو چې او دا راتلونکي کېدای شي لاس کاله موږ باید د پارټۍ ته هېڅ ضرورت نه لرو، موږ د یو تحریک د دغې ته باید مخه کړو او که په دغه باندې یو ویډیو وکړې. مننه.
خپل ذاتی نظر درکوم شخصي کسو کې اخلي کسو کې ناخلي په پاکستان کې په دې کال 2015 کې چې کم پښتونه دا فکر لري چې پارلماني نظام یا سیاسي ګوند د ولس په ګټه باندې دی او پاکستان کې آزادانه سیاست د ولس په حق سیاست کوله چې ولس د پر د حق غوښتنې پکې هغه سیاست کولو د پر یو سیاسي ګوند مشته نو هغه سړی د 2015 ټولو نه احمق ترين انسان دی چې په پاکستان کې په پارلماني نظام باندې یقین ساتي په ځکه پارلماني نظام چې کوم بنیاد نه جوړ شوی دی نو د پاکستان تشکیل د فدریشن په دغه کې راغلو چې دا به فدریشن وي زموږ سره بخپل اختیاراتي او یو کمزوري وفاقي حکومت به چې هغه به نظرثاني ساتي په هر څه باندې هغه بنیاد مکمل بدل کړی دی بنیاد دا دی چې زموږ سره هیڅ اختیارات نشته او فدرل سره وفاق سره مکمل اختیار دی چې هغه هر څه کول غواړي وفاقي ته هیڅ دغه نشته زور نشته دا آئین کې 18 ترمیم راوسته دي دا سه غپ ته پر خندا د پرې راوسته دي نو احمق سړی هغه دی چې دا فکر لري 2015 کې پاکستان کې سیاسي ګوندونه کم چې آزادانه سیاست او د ولس ته حق ته پر سیاست کوي او دا موجود دي نو هغه احمق دی پارلماني نظام نه ولس ته هیڅ ګټه نشته سیاست نه چې ګټه لګ په دې 2-3 وختونو کې راوړل هغه منظور پښتين راوړل په ولسی سیاست باندې د خیبر جرګه چې د خیبر زمکه چې حکومت ریاست پښتنم نه کوله هغه زمکه دغه د خړې زمکه نه اسلام آباد خوځیدل دي دغه خړې زمکه د راغونډ نه د طاقت د پاور شو شوی ده د طاقت خودنه شوی ده نو ولسی سیاست بیا ډاکټر مارنګ بلوچ چې ټول قام مو پسې ودرېدل د بلوچستان کې نو ولسی سیاست زیات په ګټه باندې د ولس په حق باندې دغه کې د ولس حقيقي غوښتنې مخې ته راوځي هغه کې د ولس خبري راځي هغه کې د ولس محفوظه د ولس لوازمات د ولس مخ کې پرمختګ د ولس تعلیم هغه غوښتنې خو په ولسی سیاست کې را روان دي پارلماني سیاست کې خو ټول د شخصیت پرستۍ خبرې دي زما مشر داسې دي ستا مشر داسې دي موږ داسې کړی دي 2003 کې داسې وو 2015 کې داسې وو نو پارلماني سیاست د ناکامېدو یو بل وجه ده چې پاکستان کې صوبې ډېرې غټې دي او پنجاب بیا ټول نه غټه صوبه ده نو د هغې سیټونه په سینټ کې په پارلیمنت کې همیشه زیات وي ځکه د هغې آبادي زیاته ده نو که څوک دا فکر کوي چې پارلماني سیاست باندې و پښتانه خپل حق وروړي پنجاب بتانه همیشه مخکې وي ځکه چې دغه تقسیم د آبادی تقسیم سم نه دی او بیا هغه آبادی تقسیم نه سمېدو د وجه پنجاب سره به همیشه سیاسي زور زیاتی نو دا نظام د بنیاد نه خراب دی او د بنیاد نه نظام خراب د پاسه کته س بلډینګ جوړای س کور به جوړای هغه په معمولی جټکه باندې راغورځي زکه د وطن د وو یا کالو نه سمون نخري نو دغه زمان نظر دی مننه حمزه صاحب دلته یو ویډیو مخې ته راغله یو پنجابي پوځي ولاړ دی په شاول کې خبريال سره خبري کوي وای مونږ دغه شاول نه 2 بلین زنغوزي وباسو دلته بیا په هول سیل مارکیټ کې د کاسکو کې زلاړم همداسې یو څه سودا مې کوله زنغوزي مخې ته راغله لنې هول سیل قیمت چې و هغه $15 و نو کتی پرچون اخلي شاید په $80 $680 ګرامه یعنی دومره کم شای قیمت $15 هول سیل شاید $80 وي کنه بیا دغه زنغوزي چې 2 بلین دی دوی شاید 10 بلین دی وباسي کنه دوی خو هغه صحیح خبر نه کوي نو چې دغه سي پرنا ورځ دغه وطن نه دغه زنغوزي وړل کېږي د مدنيات غلا کېږي دلته پښتنې ډېری دي خو هغه خاص پښتنې براخلو د دوستان به مورو چې دوی سره تنگ نشي نو دلته اوس دما دغه صوبې کې دغه کوم بریتو چې ناشته د ګنداپور په نوم دا ورته ګوري دا اوس دا زنه پیغام چې دا حکومت دغه صوبې حکومت کنه د ټول پاکستان حکومت دغه خلک چې حمزه سره مخنیوي نشي کولای کنه دوی ډیل کړي دي ورسره ولی نو ورته وایي چې دغه یو دغه زنغوزي خو نه دي د دنیا هر قسم نعمتونه دي هر قسم کرومایډ دي سر سپین زر سره زر
پلانا دا ټول پرانا ورس چورکیږي د صوبې دغه وزیر اعلی صاحب ورته ناست دی. دا څه کیسه ده؟ دته د صوبې حکومت وایو کنه د پاکستان حکومت ورته وایو کنه ډیل ورته وایو؟ حمزه صاحب مهرباني. تاسو د چنغوزو خبره کوئ باغي صاحب. د چړغوزو نه زیاته مهمه مسله د کوزي پښتونخوا ته را روان وختونو کې به تاسو ته پته ولګي د اوبو مسله به راځي. د دې پښتونخوا ځمکه کې به د سکلو اوبو به پیدا نه کړي. څونه تیزۍ سره چې زمونږ اوبو په ختمېدو باندې دي. خلک وایي موږ به فوج تباه کړي، خلک وایي موږ به هندوستان به هم تباه کړي، امریکا به هم تباه کړي. دا د کوزي پښتونخوا خلک به تباه کېږي د اوبو د نشتون د وجه. دونه تیزۍ سره زمونږ د ځمکې اوبه په ختمېدو دي. دونه تیزۍ سره دغه ریاست کې زمونږ ځمکه په تباهۍ روانه ده چې دغه دپاره هیڅ عمل هیڅ اقدام نشته. نو د حکومتونو خبره تاسو وکړه. باغي صاحب ما خو دا خبره د صفا کړه چې زه به پاکستان کې پارلیماني سیاست باندې یقین نه ساتم. دا زما نظریه ده. ځکه چې پارلیماني سیاست په جمهوریت کې کار کوي. کم سړی چې په زمونږ کوزه پښتونخوا کې یا جنوبي پښتونخوا کې دا نظر لري چې پاکستان کې جمهوریت دی، نو د داسې کار وکړي د کوی کولو کې کوی ته دی ودانګي. ځکه پاکستان کې جمهوریت نشته. دا یو اتوریټیرین نظام دی. انټرنیشنل ادارو په باقاعده ریپورټس ورکړل چې اتوریټیرین نظام دی. پاغي کې د ټولو نه په ټاپ کې اوس را روان دی چې په اتوریټیرین نظامونو کې دا اوس یو نظام دی، د یو ډلې حکومت دی. اوسنی وختونو کې عمران ریاض خان یو ډېر بهترین صحافي دی. هغه د سړکونو د غرونو په لار باندې د برتانیې تر وتښتېد. یو صحافي دی. یو بل اکټ پاس کو، پیکا اکټ وته وایي، پیکا ترمیم پاس کو، چې په سوشل میډیا باندې او ازادي رای چې څوک آزاد خبره کوي په هغې باندې پابندي شوه. نو جمهوریت شته دی نه. او په جمهوریت کې بیا خلک وایي چې جمهوریت کې پارلیماني نظام باندې موږ یقین ساتو. نو دا یا خو سیاسي عقل د دې بندګانو نشته، یا د دې حس احساس ختم شوی دی. نو دا جمهوریت چې نشته، نو بیا تاسو د خیبر پښتونخوا حکومت باندې دا نیوکه څنګه کوئ چې دا د چلغوزو حساب یا د ځمکو یا د کاڼو یا د تیږو یا د دغه کوي خیال نه ساتي. ډیموکراسي نشته چې جمهوریت نشته، د چا څه مرضي د هغه کولی شي. نو دا ګیله خو د سره په کار نه د باغي صاحب د حکومتونو نه، که هغه د بلوچستان صوبایي حکومت دی، که د پنجاب دی، که د سند دی. نو حمزه صاحب د خلکو هیڅ حیثیت نشته دی. لکه څنګه چې تاسو بار بار وایي، موږ په دې باندې بار بار همدا خبره کړې ده چې دلته د بوټ او د ډنډې لاندې که ته سرټیټې غلام ژوند تېروې، ته یو ښه پاکستانی یم یو که نه، د حقوقو د سیالۍ خبره کوي، بیا هېڅ هم نه وي. همداسې دی که نه؟ همداسې ده. که ته په لږ معمولي غوندې او د غلامۍ رګ د کې وي، لږ د بل د قام لاندې تسلط کې ژوند کولی شي، خپله ځمکه خپله وینه په اسلام آباد په سړکونو تویدل برداشت کول، تاکې دا همتي چې ستا پښتانه د اسلام آباد په سړکونو باندې د وینو لت پت پراتی، بیا د هغې لاشونه راولي کنټینرو ته یې ورولي په اسلام آباد کې، بیا په خیبر جرګه کې پښتانه راشي ستا پښتنو باندې ډزې وکړي. که دا شي نه تا نه برداشت کېږي او د غلامۍ احساس لري، نو ته ډېر تکړه پاکستاني یې، ته محب وطن یې. خو دا مونږ کې نشته. زه نشم کتی د پښتون مرګ، د پښتون لاش بیا کنټینر ته ویشتله، د پښتون لاش په ځمکه راښکله، دا مونږ نه کتلی کېږي. نو که په دې زه بې غیرته شوم، که په دې زه غدار شوم، که په دې زه هر څه شوم، هغه ما ته قبول دی. هغه لیبل د غدارۍ ما ته ډېر په مینه قبول دی چې زه کتی نشم د پښتون وینه. حمزه صاحب دلته دغه څه تقریبا دغه دی، تاسو ته ور در کوم د یوه خبره کوم په لنډه. دغه د ډي چوک د واقعاتو نه مخکې دلته په دې ټیک ټاک کې په دې سوشل میډیا کې داسې خلک وو چې زه به دوی په لایب تېرېدم هم نو کنځلې به یې راکولې که نه. خو چې کله ورغلل هغه موږ چې کوم تعریف د پاکستان یا د دغو ادارو ورته کولو یې نه منلو. چې کله پاکستان هغه خپل اصلي مخ ورته ښکاره کړو، اوس چې زه د دوی په لایب باندې تېرېږم، ما په خپله انوایټ کوي.
هغه څه چې دوی اوریدل نه غوښتل دغه خبرو په بدل کې لکه د اوس چې دلته ناستې ماته به کنسلې کولې اوس عمل ته وسره ناست ما ا دې ما خبرې ډیر په مینه او په محبت اوري مونږ اوس هم درته وایو چې کتا سینن نه منو تاسو باندې به وخت تیر وي دغه د پاکستان دلته سیالي یا دلته کته هر څومره پاکستاني شیخ کدي بوټو د ډانډې لاندې ژوند نه تیروي دی او سیال پاکستاني په توګه ته ژوند کول غواړي دا د پاکستان د اهداف سره په ټکر کې دي پاکستان چې جوړ کړی دی د یو څه اهداف د لاسته راوړلو لپاره جوړ شوی دی دا د ولسونو د استحکام د ولسونو د سیالي او د عزت لپاره جوړ شوی نه دی دلته اوس هم د بل چا راج چلیږي بلکې دا سی ویلې شو چې هم د اوس پاکستان د برتانیا دوهمه دارالخلافه ده نو دلته به د ولسونو څه حیثیت وي نو حمزه صاحب کته خبره نه کوي نو د دوستانو نظر یا پښتنه کلري دوی نه خبره اورم زه معمولی د باچا خان یو خبره د باندې اورم زه د باچا خان په لوی ما باچا خان زما په ژوند باندې غټه سر کړی دی دغه فلسفه دغه سیاست دغه خبره دغه پریکړې قسمه ک غلطی دي خو د باچا خان یو خبره د زم چې ټوله واوري چې باچا خان سویه خبره کوله نه ډیر روسته دا خبره کړې ده چې کوم پاکستان تاسو ګوره دا خو د پنجاب د سرمایدار او د پنجاب د جاگیردارانو نظام دی او په زور باندې په پښتنو باندې منلې دي نو اوس بده کې خلک یو بیان وروړي چې باچا خان خو په دغه کې پاکستان قومي اسمبلی کې ویلو چې موږ پاکستان منو موږ داسې واغسه نو باچا خان یو موقع ورکړه پاکستان ته چې دا د پنجاب د سرمایدارو د جاگیردارانو نظام دی په موږ په زور مسلط شوی دی نو د باچا خان په دې سیاست باندې سوق خپيږي دلته په دې پی ایچ ډی پروفیسور یا پادیسی سو غټ سیاستدان وی ز باچا خان نه خپېګم چې هغه انګریز سره سیاست جنگول دي هغه د هندستان غټ لیډر ګاندھی سره یوځه سیاست کړی دی هغه د جنا سیاست کتل دي د هغه خلکو سیاست یې کړی دی ته د نور خلکو تر کوشوم نو د باچا خان دا فلسفه و هغه بیا وغوستل چې زما بدن په ننګرهار کې خخ کړي نو دا کاغه د زړه نه دا وطن منلو هغه به خپل بدن الته خول غوستل نو دا داسې خبرې دي دا داسې فلسفي دي چې دا مخبل مشر باچا خان تبریخ وي هغه نه ما تر منتقل شوی دی او زه مخکې وړم کپه دی باندې باچا خان غدارو نو که باچا خان غدارو زم په غدارم که باچا خان په مرتد او که باچا خان په هر څو په دې فلسفو باندې هغه هر څه په زیم نو دا زما اخیری خبره بالکل ډیره مننه حمزه صاحب دغه ویډیو هم ډیر زینو کې خلکو ته پلی کړی دی ځینې خلک بیا د باچا خان تر شا ځان پټوي بیا دغه يرغلګرو ظالمانو ته یا دغه پروجیکټ دغه وجود ته یو دلایل پیدا کوي چې نه باچا خان بابا حقته پورته دا بیان مونږ ډیر ورته ورولې دی بیا مونږ دا مرته ویلې دي چې دغه خبره د تاسو دغه سیویل ک تاسو چې وایوي بیا د باچا خان بابا دغه د مرکز انتخاب چې باچا خان بابا په خپل ژوند وصیت کړي و د دې بیا څه معنا ده مونږ خدا غنو چې د باچا خان په مرکز یعنی د جسد مبارک باندې دغه دښمن ته داسې ماتي ورکړي دی چې د چاپلار هم اوس دغه ډیورلین ته رسمیت نشي ورکولای مونږ داسې غنو نور دیر چې خپل نظر به مننه پښتون تا نمبر دے کنا دے کیا نمبر بھی من خو نمبر گډ وډ شو ګیلا من ادم راغلی دے احترامات اده کتا سټول اجازه وی زما ډیپټي د زبدامزا ورور سره سو خبره کوم کتا سټول اجازه وی را جوړي اغوم دادا چې کوم سوالونه د نکیږي او سوالونه بار بار د نکیږي په سوشل میډیا باندې د منظور په مقابل کې د وطن مقابل کې د فلسفي د نظریه ځوانان دغه سوالونه ولي چې کم سوالونه زیات کیږي او په دې سوالونو د بهترین مدلل او منطقي جوابونه پیدا کی زه د پی ټی ایم ځوانان ګورم د پی ټی ایم بعضی ځوانان چې دي ټول نه اغي بجای په دې چې نور ولس کانی کی په نظریه باندې اغي د شکست موضوع راغشته د چې موږ به وخت پر راځي موږ به مضبوطی موږ به تاسو وخو موږ به تاسو د سکو د پی ټی ایم مبارزه د څه پکار ده ځوانانو سره مشرانو نه خو به سم ده ځوانانو نه د څه پکار ده چې د بار بار کې دو سوالونو مدلل او منطقي جوابونه پیدا کړی شي او هغه جوابونه د بیا ولست ور نظر کړی کم خلک چې د منظور متعلق سوالونه کوي د نظریه د فلسفي د وطن د ځمکې سیاست جغرافیت د ټولو
پی ټی ایم ځوانانو سره هغه جوابونه نشته. پی ټی ایم ځوانان ون خلی باغزینو ته دا بهترینه لار ده. ډیره مننه د وخت راکولو په خوشاله شوم چې تاسو سره مې خبرې وشوې. ډیره مننه مننه هر چا ته ژوندی اوسئ. مننه په عزت اوسئ. ښه ګیلمنې دې ته مونږ دي نو ته مونږ باندې یو خاص احترام حق لري نو تا ته به وخت درکړو. دا نور دوستان که چا نه مخکې راغلي وي دوی نه به بخښنه وغواړو. نو که خپل لنډه پوښتنه لري یا لنډ نظر شریکوي نو مهرباني ادي ستړي مشي. سلامونه بچای حمزه الله تعالی ټولو اوریدونکو را. وعلیکم حمزه بچای ډېر ښکلې خبرې دې وکړې. باچا خان بابا یاد دې تازه کړه. باچا خان بابا یوه دا هم خبره کړې وه که تاسو چیرې په یاد وي یا مو کتلي نو ما په د سپیچ کې کتلی وه. زم باچا خان بابا ډېره زیات فین یم او زه پې سوچ کم نو باچا خان بابا دا هم ویلي چې کله هم پښتون یا د مطلب چې کورسۍ سره مینه وکړه یا د پیسو سره یې وکړه نو د پښتون نه خپله پښتونوالي پاتې ده. نو زه کله کله سوچ کم د ګنډاپور دو یا د نور د پارلیمنټ والا کوم خلک دي که نه زمونږ پښتانه نو واقعا د باچا خان بابا هغه خبره بلکې 100% صحیح ده او حقیقت یې ویلی و. د وخت نه پیله یې ویلی و چې هغه مونږ اوس ګورو. بله خبره د پی ټي ایم چې کومه خبره شوه پی ټي ایم مشر منظور پښتون زه تقریبا 9 کاله شو چې زه د ده په پارټۍ کې یو ادنا غوندې کارکون یم. پښتانو دپاره به هر یو پښتون خپل حق ازادي غواړي که د لر ده که د بر ده. بله خبره دا ده چې مشر خو خپل کوشش کوي خو آیا د دو کوشش چې دا د مشر لارې چې کومې دي دا خو یو سیاسي هغه باندې ویلی شي او د قومي شکل باندې ویلی شي. نو دا کوم مشران چې زمونږ پښتانه ناست دي مثال باچا خان بابا خو لاړه خو د باچا خان بابا چې کوم اولاد ده دا اوس ناست دي د سیاسي ګوندونو په سیټونو باندې او داسې دا نور ناست دي. نو مشر ته خو دو لاره بند کړی او دو څه کوي دو د پنجاب ماډل فالو کوي. بچی زه به د ډېر مننه ګیلمنې د قدرمنه اوسئ روښانه اوسئ چې زمونږ راغلي ځوانانو سره خپلې خبرې کوي او ډېر زیات خوشحاله شو چې صاحب دا که ته نه پېژنې دا یوه متاثره مورکۍ دی د ده بچی په د آرمي پبلیک سکول کې شهید شوی وای. ما په نظر همدغسې یو څه خبره وه. ښه دغې نه زه نوم خبره الله دې ورته جنتونو صبر ورکړي. نو ګیلمنه دی نو زه مننه هم کومه چې سوشل میډیا ته داسې راځي ځوانانو سره ګډون کوي خپل نظرونه ورکوي. دا موږ ته ډېر مهمه ده چې زموږ خویندې میندې موږ سره کینی او موږ سره خبرې کوي. دغسې راځي په عزت احترام په چوکاټو ټولو د احترام د عزتدار افغانانو ترمنځ خبرې کولی شي. نو ګیلمنې د باچا خان بابا دغه خبره کړې وه چې پښتون کې چې کله د کورسۍ او د پیسې نشه پیدا شي نو دا به غر کي دا نه سمیږي. نو دا ځکه وکړه چې ادی کله چې برطانیې د 1850 چې کله غټه جګړه شوې وه که نه په هندوستان کې ټول خلک ټول قامونه پاسېدلي وو د انګریز خلاف بغاوت یې کړو. پښتانه هم پاسېدي وو. زموږ د هشنغر 400 نه 11,500 پښتانه تلي وو. د باجوړ نه تلي وو د دیر نه تلي وو د هر ځای نه پښتون تلي وو. نو د هغې بغاوت د جنگ نه پس انګریز داسې وکړل چې د خلکو د قامونو کې به اوس موږ خلک اخلو او خپل فوج کې خپل ادارو کې به موږ برتي کوو. نو ګیلمنې دی په هغې کې ټولو نه زیات چې کوم قام د برطانیې ادارو ته تللی و که نه فوج ته پولیس ته نورو محکمو ته هغه پنجابیانو سیکان نه پنجابي مسلمانان زمونږ د سیمې پنجابیانو هغې پسې په ټول هندوستان کې دویم غټ قام چې د انګریزانو ادارو ته تللی دی هغه پښتون افغان قام تللی دی. نو څونه چې زمونږ قام کې نران تکړه په وطن مین خلک شته اقونه زمونږ په قام کې غداران او دلالان هم شته. دا د دغه خبرې ثبوت چې انګریز دپاره د پنجابي نه پس
دویم ټولو نه حاضر قام چې و هغه پښتون و. هغه ټولې هندسې هم ما سره موجودې دي چې څونه پښتانه د انګریزانو قام ته تللي دي. په هندوستان کې 8 نه زیات قامونه دي ګیلمنه دي هغه وختونو کې 8 په 8 کې په اولنی وار باندې اولنی نمبر باندې پنجابي ټول نه زیات د برتانی ادارو کې. په دویم پنجابي پسې نه بنگالیو نه مراټیو نه راجپوتیو و پسې سیده پښتونو. نو سیده پښتون چې د پنجابي پسې دویمه دا د برتانی په فوجونو په ادارو کې. نو زمونږ پښتانه رونه او بیا د پی ټی ایم او بیا خاص کر کوزه پښتونخوا کې دا فکر کوي چې مونږ پنجاب غرق کړو، پنجاب مونږ دسې کړو، پنجاب دسې کړو. زمونږ ته ټولو نه زیات نقصان هم زمونږ پښتنو را کړی دی. په دې د څوک خفه نشي. مونږ چې کلم نقصان کړی دی زمونږ پښتنو مونږ ته نقصان را کړی دی. قائد اعظم په دې سیمه باندې په کوزه پښتونخوا باندې د باچا خان خلاف چې چا لانچ کړی و هغه د مانکی شریف پیرو د مانکی شریف پیر چې دی هغه قائد اعظم د پښتنو سیمې ته راوستو. پښتنو ته وی چې قائد اعظم پسې شه د باچا خان خلاف راوستو. نو همیشه پښتون د ځمکې ته نقصان رسولی دی او پنجابیم چې د ځمکې ته نقصان رسوي نو پښتون راخلي او په پښتون دی وخی. نو ګیلمنه د زما نظر دا دی چې منګه د پنجابي نه نظر واړو، د پنجاب نه خبره داخله بندکو، پنجاب پسې نور منګه نه وایو. منګه چې ټول خبره کو اولنی دننی دښمن پسې کو. دننی دښمن لکه منګه خله ماته کړه، لاسم مات کړه، خپې ماته کې ملام ولا ماته کړه. نو بارنی دښمن زمنګ د مقابله د سره دینه خو دننی دښمن پیجندل هر چا ته ورزینه چې دننی دښمن به پیژنې څنګه. لکه اسلام آباد کې زما پښتانه مړه شول نو واپس مکه زینا غبريتو راغی او په زمونږ په چارواکي باندې کېناستې. زما خلک مړه کړل او زما د خلکو مشر وسم دی. نو مونږه منطق عقل او په مونږ هر ځای کې پرېخه ده. خو بیا مونږ وایو چې نه مونږ پنجاب تبا کو، مونږ پښتنو تبا کړو. نو خبره دی بیخي سم وګیله منه ده. مننه حمزه صاحب، خوشاله اوسئ. پښتون ورور بخیر راغلی، ستړی مشي، پوښتنه لري پښتون پټي. السلام علیکم. بیا خو ټولو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. بیا سپیشل خصوصا صاحبزاده محترم ته چې زموږ ډېر عزتمن کاست او ډېر عزتمن پښتون دی او موږ ډېر احترام ورته لرو او خصوصا ټولو پښتنو ته احترامات لرو. زما نظر صرف زما یو سوال مرګرو دغه شیشه لګه ټکوي دغه براد ریپورت کیږي دا موږ برادونه دوی ریپورت کوي دا بدبخت مهرباني پښتون سي چې موږ څنګه کولای شو دلته په د اروپا په د امریکا یا د په نورو ځایونو کې چې موږ دغه پی ټی ایم نور هم کامیاب کو پر مخې بوزو. آیا هغه په جرګو باندې به سم کامیابیږي او که په جلسو باندې به کامیاب شي او کومه دغه سه یو ایډیا لري چې موږ ته راکې چې موږ په دلته خصوصا اوس خو په الحال په پاکستان کې دغه شان ډیر کمزوري شوی دی البته د رژیم او دغه نه. نو موږ دلته څنګه کولای شو چې موږ دغه پی ټی ایم نور هم په مخ بوزو کامیاب کو. مهرباني دغه سوال دی او بل ته ډیر احترام لرم او ته هر لایب ګورم او کداغه یو څه ته هم د موږ په هغه کې ګډون وکړي کله کله په د جلسو کې یا جرګو کې نو دا به ستا د ډېره مهرباني او ډېره مننه به دې وي. بس ما دغه سوالونه. السلام علیکم. مننه جانان، مننه جانان. د پی ټی ایم مبارزه مضبوطولو لپاره په اروپا کې، کینیډا کې، په امریکا کې، په هر ځای کې د پښتنو غونډه دوره موثره نه ده، دوره زورور نه ده. خلک به وایي چې موږ به غونډه وکړو، جلسه به وکړو، جرګه به وکړو. مهمه ده چې په وطن کې کوم ولس دی، په کوزه پښتونخوا کې، افغانستان کې، مهمه دا ده چې د یورپ او د امریکې او د مشرق ځوانانو، د مغرب ځوانانو د وطن خلکو ته کوم قسمه پیغامونه رسي. وطن خلکو باندې دی
سیاست ورپېژني ځکه په مغرب کې تا ته هر قسمه سهولت موجود دی د علم د کتاب د څېړنې د هر یو شي باندې ځان پوهولی شي نو د دې ځای پی ټي ایم ځوانان به دلته څېړنه کوي دلته به ځان په سیاست پوهي دلته به په جغرافیه سیاست ځان پوهي د انګریزانو په پالیسي باندې په جمهوریت باندې په دې هر یو شي به ځان پوهي هغه پوهاوی به بیا به غونډې جوړي د وطن پی ټي ایم ځوانانو سره به هغه غونډې کوي او هغې ته به ور وړاندې کوي چې دا موږ دلته داسې شي نه زده کړلو دا تاسو ووایئ دلته سیاسي تحریکونه داسې کېږي دلته سیاسي تحریکونو پالیسي داسې وي دلته فلسفه داسې وي هغې ته اخوا علم او شعور پکار دی هغې ته د پیسو هغې ته د شاباشۍ د لاس وخلو د چغو د پړقا ضرورت نشته هغې ته د علم او د پوهاوي ضرورت دی چې هغې په هغې باندې مبارزه نوره مضبوطه کړي او هغه د علم دپاره سهولت د یورپ د کینیډا او امریکا ځوانانو سره دی که د دې ځای ځوانان یې واخلي او د وطن ځوانانو ته یې ورکړي نو هغه کار به 50% تیزی باندې شي مننه کوم ډیره مننه اولاد خوشاله کله د عزت وکاو بل زما یو دغه خواسته استاته او کله د موږ په هغه کې کډون وکې نو کله وخت در سره نو دا به ستا ډیره مهرباني وي او په موږ باندې احسان وي انشاءالله ډیره مننه کوم مسؤل مهرباني حتمن جانان انشاءالله مننه خوشاله اوسې پښتون ورور فکر کوم نوبت بریدي صاحب ته رسېدلی دی نو دوی ته به وخت ورکړو که څه پوښتنې لري مهرباني بریدي صاحب ستړی مه شي په خیر باغي کامران رو راغلی هغه ته موقع ورکړه خیر زه به وګڼي صدر صاحب محترم په خیر راغلی ستړی مه شي قربان سلامونه نیکی هیله احترامات باغي صاحب تاسو ته خامزه ورور ته افریدي ته ګیلمنه دي ته پښتون ته ډیجی خان ته ټولو ته څومره اوریدونکي دي ولا چې ډېر په غږ کې روان هم چې کله غږ خلاص کو یو 50 را شیر شوی مو چې الله د خیر کې چې باغي صاحب بیا چا سره لاس اچولی دی خو خوشحال شوم چې حمزه صاحب مې دلته ولیدلو چې دلته ناسته ډېرې ښایسته او په زړه پورې خبرې وکړې او خو د یو ځای کې به زه یو خبره وکړم چې موږ خو ګوره که نور څه وکړو که وینو کړو که نه و چې زه ناست یم دلته حمزه صاحب کیني ته راشئ دا ما سره ګوره د اکثریت پښتونخوا ورونه کیني د خلکو ته ډېر سخت زور ورکوي مونږ غواړو فاصلې ختمې کړو که څوک خفه کېږي که خوشحالېږي مونږ باید د مینه محبت خور کړو د خلاصون لاره صرف دا دی اتفاق او ورورولي مینه محبت کنځلې منځلې دا سیګنل نه ورکوي دا د دښمن صف مضبوطوي مهرباني صدر صاحب باغي صاحب بالکل پرشتیا هم داسې ده اوس وګوره حمزه صاحب د چرسادې نه داسې راکټ کا داسې پیرازه دلته د افریدی اندوا ناست یا دکه هم ناسته ده او افریدی هم ناسته بیا داس په وزیرستان په ما باندې راشه بیا سیده داسې په تاسو باندې دی خوا درشه ډیجی خان ناسته ته ناستې که نه دا حقیقت خبره ده چې دا ټوله یوه کیسه ده یوه خبره ده خو موږ دلته په خپل تاریخ باندې پوه نه وو موږ په خپله خبره باندې پوه نه وو زموږ څوک داسې ماهرین نه وي داسې پوهه کسان نه وو داسې د غږ کسان نه وو چې دی غږ پورته کړی وی غږ یې کړی وی او خلکو پسې امین ویلی وی ګوره منظور جان مخکې راغللو خبره یې وکړله ټوله دنیا پسې روانه شوه ټوله دنیا خبرې کوي اوس زما هم پته ولګېده چې زه څوک یم انقلابي زما وطن څوک دی زما نسل څوک دی د حمزه صاحب هم پته ولګېده ستا هم پته ولګېده دلته زموږ نور هم چې څومره ملګري یاران دوستان دي د ټولو پته ولګېده چې زموږ اصلي بنیاد کوم دی زموږ نسل کوم دی موږ له کوم طرف نه راغلي یو او موږ څه کوو دلته او په څه لګیا یو څه شی دی او زموږ تاریخ اتلان خو دا افسوس دا و چې دا شیان زموږ نه پټ شوي وو دا زموږ نه ختم شوي وو دلته زموږ هر یو کس چې کوم دی دا بچا خان دی دا منظور جان دی خو افسوس دغه دی چې سره اتفاق منو په دا خبرو نه پوهېدو زموږ په منځ کې دیوالونه او غټ غټ زه یې تا ته دښمن جوړ کړی ته یې ما ته دښمن جوړ کړی دا خو دغه د پی ټي ایم وجه ده دا د منظور جان وجه ده چې دا ټوله سره ختمه کړله دا ټولې سره یو کړو دغه د اوس ګوره د کوم ځای و زه وایم چې په دې نه مخکې به دا یو کس هم په خپل منځ کې پېژندګلي نه وي دوستي به نه وي همدغه پی ټي ایم ده چې ټولې په یو ځای سره کښېنولي یو خوشحال یو 300 کسان راته ناست دي موږ اوري موږ ته غوږ نیولی دی او هر سړی مینه راکوي محبت راکوي زموږ خبرو ته غوږ نسی همدغه خبره ده همدغه د وطن د ننګ خبرې دي وطن د غیرت خبرې دي د وطن دپاره مینه ده د وطن د امن خبرې دي نو دا به انشاءالله موږ نوره هم کوو نوره به هم ځو موږ ته پته ده چې دا کې زموږ سرونه ځي زموږ ډېر درانه ملګري له منځه لاړل پرون هم تاسو د ارمان لوني وکتل شپږم تلي نه و نو زه چې کله د ارمان لوني هغه ورځ پر یاد کړم چې دی زموږ سره په کامپین کې منډې وهلې او پرون ورځ یې را یاد کړم چې زه د ده په خصوصیاتو مې خبرې کولې زړه ته به اور
شعور راغلو زړه ته به داسې ژړا راغله خو بیا هم دغه زموږ د وطن خبرې دا به کوو د همدغسې که زه د شهید جانان خبرې را یادې کړم چې څو میاشتې مخکې زما سره ناست و یو ځای به مو چایونه څکل ګپونه هم به لګول اوس دغه د خاورې لاندې پرته همداسې به په داسې ملګرو به راځي موږ به قرباني هم کوو خو داسې قرباني به نه کوو چې موږ خالي کښېنو بس د 2 کسانو خبرې شي چې دغه د قرباني موږ به همداسې قرباني کوو د کومه چې ما شروع کړې ده تا شروع کړې ده حمزه صاحب شروع کړی دی زموږ د نورو ملګرو شروع کړې ده همدا به کوو موږ به ټول سره یو کېږو یوه خبره به وي انشاءالله دې خلکو ته موږ شکست ورکړی دی او ښه دروند شکست مو ورکړی دی او وخت مو ډېر نه زه ضایع کوم ملګري نور هم ناست دي که بیا کومې خبرې شو زه در سره یم مننه ډېره مننه صدر صاحب خوشحاله اوسئ افریدی صاحب نو مهرباني که کومه پوښتنه لرئ بیا هم ستړی خو ټولو ته سلامونه ټول ملګري په خیر راغلي ستړي مه شئ نومونه به یې وایي ونه اخلم حمزه میلمه ده دته به پهله سلام وشي حمزه په خیر راغلي خبرې مې تقریبا چې تاسو ټول واورېدې ډېر ټیم نه زه ناست یم پوه شئ لکه خو زه نه ټیم کې خوشحال شم چې ځکه خیر مو کمې هلې ځلې شوي دي څه حاصل راځي بیا زه نه ټیم کې خبره واورم لکه بیا خفه لکه شی خو بیا بل مخ ته راوړه پوه شئ خو صرف نچوړې دا شول د ټولو خبرو چې لکه کوم هغه عمل د پوه شئ چې هغه مو وکړو ځکه چې موږ سره وخت ډېر نه ده ګوره 15 کاله موږ تېر کړو پوه شئ لکه په دې ملک کې او موږ تش لکه په اور کې تېر کړو په دې ملک کې موږ ته هېڅ هم میلاو نه شو نه خو د پارلیمنټ د لارې نه سره راغلو نه د سینټ د لارې نه سره راغلو هم تحریکونه مو وکړو پوه شئ لکه ډېر تېر شوي دي بابا تحریک هم تېر شوی ده سرپوش هم تېر شوی ده د پښتون زلمی هم تېر شو منځ کې پوه شئ پی ټي ایم راغلو موجوده وخت کې ډېر زبردست ښکلی تحریک مطلب چې تر اوسه پورې موږ هغه کوو نو مطلب چې داسې یو څیز چې موږ وکړو چې دنیا ته وښیو چې یاره دا زموږ کوم حیثیت د پښتون دی د کومه سیمه چې ده د بره پښتونخوا لاندې پښتونخوا هر وخت په اور کې وي لکه چې دنیا ته موږ د دې موخ وښیو چې یاره تاسو مطلب چې ولې موږ سره ډایرکټ راشئ خبرې وکړئ کینې دلته انویسټمنټ وکړئ دلته مطلب چې هر څیز اویلیبل دي تاسو ته نو او هغې دپاره داسې یو لار وګورو نو ځای چې دا به ټولو نه ښه وي یار دا دومره تکلیفونه او بیا به مطلب چې موږ دوباره 15 کاله تېروو یا به 100 کاله تېروو لکه ژوند به وي یا به نه وي زموږ نوی نسل را روان دی هغه نفسیتي مریضان جوړېږي لکه اوس د بجاوڼ نه یو هلک راغلی او 23 ساله مریض د غریب په دې 23 سال کې مطلب چې تاسو جنګونه ولیدو او تاسو غمونه ولیدو لکه مطلب چې نو ته ماته وایي چې د نسل چې کوم را روان دی هغه به څنګه وي لکه زه خو دې ته فکرمند یم شعورونه چې زموږ نسلونه چې کوم دي نفسیتي مریضان شو زموږ خیبر باندې ډرون حمله وشي زموږ ماشومان په منډو د کورونو راوځي او په روډ باندې څپلۍ نه وي اچولي هغه رامنډې وایي او چې تپوس ته وکړي هغه مخ ته وګوري خو قسم ده چې ژړا به درشي پوه شي چې زما په دې ځوان باندې څه چل وشو پوه شي داسې په وزیرستان کې داسې ورکزۍ دي داسې مطلب چې لکه ټولې سیمو کې دا حالات ده لکه نو اخر تر کومه موږ دې ته مطلب چې داسې ګورو موږ به ګورو ځان ته به یو لار جوړو چې نه یاره دا به وشي دا شی به وشي زه خو چې یاره مطلب چې اوس فنډینګ مومنټ راغلی ده پوه شي لکه بچي او فیصله وکړو او راوچت شو پوه شي دې دپاره هغه یو ملګري د پښتونستان خبره وکړې د پښتونستان چغه خلک وایي وی آیا دا د پی ټي ایم مطلب چې هغه زور ختمولو دپاره یو بل نریټیو راغلی ده پوه شئ دا داسې ټولې ببولالې دي پوه شئ لکه دا داسې خبره نه ده هغه باغي یو مثال ورکړو وی سټیم ګاندي به مبارزه کوله د انګریز سره نو بګت سینګ او هغه بل څه بوس او څه نوم یې وپوه شي هغه به مطلب د ټوپک مبارزه کوله پوه شئ نو د هر چا خپل یو کردار د خپلواک پښتونستان دپاره چې موږ کار وکړو د چا یو سټریټجي ده ستا بله سټریټجي ده ستا پولیټیکل ده زما مطلب چې بله مبارزه نو دې دپاره یو لاره یو مطلب چې یو نچوړ راوباسئ زه خو یې چې به ټول د بهتره وي قربان مننه خوشحاله اوسئ دا د صدر صاحب خبرو په تایید به زه دلته مونږ چې اول کې لایب راغلو صدر صاحب نو مونږ دا خبره وکړه چې د داسې یو ځوان په راتګ چې هغه په 2018 کې چې حمزه صاحب خپله دا خبره مني چې ما چا به چې وي چې افغان یم ما خوله په ماتوله که نه بیا دغه د منظور او دغه د تحریک په راتګ دغو خلکو نه بیخي لاره ورکه شوې ده ځکه دغه خلک دروغ وایي یو سړی چې کله ته دیواله ته ودروې هغه سره بیا لاره مخکې نه وي یا به په تا ګزار کوي یا به کنزل درته کوي نو دغلته د موږ حمزه صاحب چې راغلی دی دغه سوشل میډیا ته دا ګوره داسې عادي مه ګڼئ دغه د موږ دغه ټول ځوانان چې ناست دي موږ سره ډېر لوی طاقت دی دلته دا ټول به ویني ته هغه د ما سره دا ناست ملګري په خاصه توګه حمزه صاحب صدر صاحب دا په دې خبره متفق وي چې دا موږ سره یو لوی طاقت دی خو که دا موږ تاسې په سمه توګه استعمال کړو یو څه منطقي خبره وکړو یو څه حکمت نه کار واخلو یو څه سیاسي شو که موږ تاسې په خپل منځ کې سره ښکیل نه شو هغه اصلي هدف د تعقیب دپاره اصلي هغه دښمن ټارګټ کو
چا چې دلته بدامني راوړې ده چا چې دلته بېعزتي راوړې ده نو ان شاء الله لري نه دی چې موږ تاسو ادب ته رسیدلی شو نو دغه د امزاد صاحب یو ښکاره مثال دلته درته ناست دی چې په 2018 کې د افغان او د افغانیت په نوم خلکو باندې خولې ماتولې نن هغه د افغان په سنګر کې د خپل وطن او د خپل ولس د عزت او د ژوند خبره کوي دا امکان لري یو هغه خلک دي چې هغه د پټو کې مرو تر شا ناست دي زه دا خبره بار بار کوم هغه معلوم نه دي چې دا پیټ خلک دي دا امتیان دي دا پنجابیان دي دا د کوټه هزارګان دي دا د افغانستان هغه لنډغر دي چې هغه د پښتنو سره حساسیت لري د افغانستان تاریخ نه مني د خراسان خبرې کوي کنه دا رښتیا هم پښتانه دي زه دا نه ګڼم چې دا د ټول پښتانه وي نو ځوانانو نه مهیله دا دی چې هر سړی چې د پټې کیمرې تر شا ناست دی هغه پښتون نشي کېدلی پښتون هیڅ کله هم خپل پلار نیکه ته کنځل نه کوي ډیره مننه نو که کوم دوست په پښتنه لري یا نظر شریکول غواړي کې صاحب هم راغلی دی نو کې صاحب ستړی مشي په خیر راغلی اجازه شته ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم باغیر ورو چې څوک کستا خبر را کیمرې نه پټ ناستي څنګه جماعت مایک مو بند دی کې صاحب من ته اجازه شته خبرې وکړم په داسې ټیم کې ټلیفون راشي سوري په داسې ټیم کې ټلیفون راشي چې بس سوای ما حکومت دوباره راغی زه به میوټ کېږم او بیا به راخېږم تاسو له خو بهرحال زه صرف په جلدی کې دا خبرې ختموم چې یو اسټبلشمنټ یا آرمی یا چې ډیموکراسي شي یو ملک تا جوړ کو ټیک شو هغې کې تا خو د وس چار خلک کېنو هغې له د اسلحې باندې د بنیاد باندې د زور واچو ځان له چې کم نیوکلیر وپن دي هغه د ځان له راجمع کړو بل پله د دا کوټ دی دا پلانې کوټ دی دا ډینګلې کوټ دی بیا یو څو کسان د راټول کړو هغې له د ډیموکراسي نوم ورکو ووټ وله ورکړي یو له او پاس شوي بلي په دې طریقه باندې د نظام چلېدو دا ناممکنه خبره ده په دې واړم پوهېږي یوه خبره دویمه خبره دا ده زه په یو شي ډېر زیات خفه کېږم که نن سبا د ریاست نه کم سړی په ریاست نیوکې کوي که نن دا هغه خلک دی چې دا صحیح محب وطن پاکستان دي صحیح محب وطن چې د کم ملک په دغه د کمو خلکو په دغه خاوره باندې زړه خوږېدو او دې سره سره په خیبر پښتونخوا په پښتانو یې زړه خوږېدو او دې سره سره چې دی پوه شو نه دی په دې خبره ورسېدو چې دی خو په ما باندې خو هم پښتانه خرابوي دلته ما هم نه پرېږدي او بدنامۍ بل څوک او کار بل څوک وباسي نه دا هغه خلک دی چې دی کوشش کوي چې موږ د دې خلاف اواز اوچت کړو دا یو امپورټنټ خبره ده بدقسمتي دا ده چې که یو طرف ته یو څو کسان په بروډ باندې کېدي نه لکه د حمزه مرګري په شانتې مرګري په ده باندې دا نیوکې کوي چې دا د پاکستان دشمن دی یا دا د ادارو دشمن دی د ادارو سره څه کار دی د پاکستان سره څه کار دی او که بل طرف ته داسې کسان په بروډ باندې ناسي نه دی په پاکستان ازادولی شي نه د اسټبلشمنټ پالیسۍ ازادولی شي ولې چې هغه یو غلامانه پالیسۍ دی خو زه په یو شي باندې نه پوهېږم د اسټبلشمنټ چې څومره پورې طاقت دی نه دا ون ورلډ ارګنایزیشن دی دا په ټوله دنیا کې شته او دا په ټوله دنیا کې به ګیو اینډ ټیک باندې چلیږي دا صرف په پاکستان کې نه دی د نورو ملکونو اسټبلشمنټ هم د دې دپاره دی چې هغوی ګیو اینډ ټیک وکړي هغوی ولې دومره ګیو اینډ ټیک نه کوي چې کله یو څه کوي کله بل څه کوي هغوی خو چې داسې غلط کارونه کو هو یو کار دی چې بالکل له پینټاګون نه اجازونه هار پار کړو د افغانستان لپاره هغه زه منم نور خو زمونږ دا چې راپاسي نه په موږ شروع کوي یا په انوسنټ خلکو باندې شروع کوي خبره دا ده چې زه قسم نه په پاکستان لګیا هغوی زه په موجوده وخت کې دومره قابل نه ګڼم چې زه په هغې خبره وکړم ګوره که یو سړی راپاسي که نه چې یو ملټي بیلنیر یا داسې هېڅ ته ورته هغه به په خپل نظر کې یو میلنیر یا هغه په یو شي پراوډ فیل کوي چې زه به ریچ مین یم او زه د هېچا آی ډونټ کیر بل یو سړی چې که هغه غریب ومي چې د هغه ضمیر ژوندي هغه په ښه او په بد باندې پوهېږي د هغه خپله یو پرسنالټي د هغه خپل قیمت په خپل زړه کې هغه ته پته ده چې زه څومره قیمتي بنده یم هغه د دې خلکو پروا نه کوي بل طرف ته چې یو سړی اواز اوچت کړي او ته هغه ځوانډی یا نیسې او ته هغه په 10 کسو په 20 کسو ټکی را ټکی ته هغه د خپلې بیانیې نه واړوه ته حقیقت چېرته پټولی شي د دې کې داسې خبرې دي چې دا زه بالکل په ریاست نیوکه نه کوم ښه کوي زه خو هغه غرض باندې په انتظار یم چې کله دې دا ټول جوماتونه وغورځوي ون ورلډ ریلیجن باندې وچلیږي او شیطاني چرچونه ورته ولګوي چې شابه زه عبادت کوئ زه خو دغه ته په انتظار یم ما به چې باغیر ور دی ته څه وي دا د انسانیت خلاف ارګنایزیشن دی دی به ما ته څه وي تا سره څه ثبوت دی ما سره د دې د پلارانو ثبوت دی
خبره دا ده چې که زه دی له ثبوت ورکړم نه تاسو بس وکئ. ګوره خبره دا ده چې دا د یو کس خبره نه ده، د یو محلې نه ده، د یو کور نه ده، د یو کلي نه ده، د پورا 20 کروڑو یا چې څومره ده ګډې بيزي پکې پاتې کېږي د ټولو فیصله ده، د ټولو د مستقبل خبره ده. خبره دا ده چې که نن تا ته په قومیت کې خطره ده، سبا تا ته په مذهب کې خطره ده. مننه کې صاحب دغه د خان ورور په پښتنه به واورو. بیا زه یو پښتنه لرم حمزه صاحب نه بیا به زه خپله پښتنه وکړم. خان محمد ورور ستړی مشه په خیر راغلی. خان محمد صدیقي صاحب ورور جانه تا ته لایف ټولو اوریدونکو ته او بیا په خصوصا بیا زمونږ د زړه سر د پښتنو د ځوانانو د زړه اواز حمزه صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. وعلیکم السلام. څومره یو شی چې زه د حمزه صاحب په باره کې ویم چې څومره چا حمزه صاحب ذلیله که څومره بدې خبرې ورپسې